پوهیږئ چې له یوې نجلۍ سره باید له واده نه مخکې کوم کارونه ترسره کړئ؟ پوهیږئ چې له واده نه وروسته ستاسو مسؤلیت یو په دوه کیږي؟ نو هغه هیلې چې له واده وروسته یې نشئ پوره کولی، همدا اوس یې په اړه اقدام وکړئ. خو مخکې له هغې زموږ ویډیو درسره تر پایه وګورئ، اقرا پرس چینل درسره سبسکرایب کړئ، د زنګ ګړۍ کېکاږئ او زموږ د ملاتړ لپاره د ویډیو لایک هېر نه کړئ. یوې نجلۍ سره له واده کولو مخکې دغه 5 کارونه حتمن ترسره کړئ. ډېر وګړي داسې دي چې پوهنتون یې لوستی وي خو راضي نه وي او وایي چې کاش مې پلانی یا بستانی پوهنځی هم لوستی وی. د مجردۍ وخت کې ډېر فرصت لرئ چې خپل مسلک بدل کړئ. تاسو کولی شئ هغه مسلک د ځان لپاره وټاکئ چې مینه ورسره لرئ. د مجردۍ وخت د زیاتې انرژۍ وخت دی. تاسو کولی شئ چې خپل ظرفیتونه زیات او پیاوړي کړئ. که مو پوهنتون لوستی وي، انګریزي ژبه زده کړئ، د کمپیوټر کورس ته لاړ شئ، یو بل کسب زده کړئ یا ماسټري وکړئ، ځکه له واده وروسته ممکن بیا د دې مهارتونو د زده کولو وخت ونه لرئ. هغه موخې وټاکئ چې یوازې تاسو ته مهمې دي. دغه کار تاسې په ژوند کې له پرمختګ سره اشنا کوي او توانایي درکوي، انګیزه مو پیاوړې کوي او په نفس باور مو زیاتوي. د مجردۍ په عصر کې تاسو زیات وخت لرئ. ورزش وکړئ، فټ اندام جوړ کړئ. البته ورزش یو مهم او ضروري کار فرض کړئ او هره ورځ 45 دقیقې ورزش خپل عادت وګرځوئ. په مجرد ژوند کې کولی شئ هر وخت سفر وکړئ او چکر ووهئ. کله چې د ناراحتۍ احساس کوئ، د اونۍ په پای کې یو ګاونډي ولایت ته په سفر لاړ شئ او ژوند ښکلی کړئ. پایله: که مجرد یاست، فوق‌العاده خپلواکي لرئ، وخت لرئ، انرژي لرئ، جنجالونه او مسؤلیتونه مو لږ او واړه دي. دغه راز د مهارتونو او زده کړې زیات فرصتونه مو په واک کې دي. په پورته لارو چارو د مجردۍ له ژونده ښه ګټه واخلئ او خوشحاله ژوند تیر کړئ. زموږ د بلې ویډیو په تمه اوسئ.